د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې ایټالیا ته د کرونا وایرسو د خپرېدو مخنیوي لپاره ګڼ شمېر طبیعي تجهیزات، دواپاشي او ځانګړي موټرې لیږلي دي. ایټالیا اعلان کړی چې تیرو 40 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کرونا وایرسو له امله 651 تنه وژل شوي دي. په دې توګه دغه هیواد کې د ټولو وژل شویو شمېر 5500 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې افغان حکومت او طالبانو د لومړي ځل لپاره د ویډیویي سکایپ له لارې مخامخ خبرې کړې دي. د خلیلزاد په وینا دواړو خواو کلکه وعده کړې چې په تشدد کې به کموالی راولي. طالبانو ومنله چې د افغان حکومت له استازو سره خبرې کړې دي. طالبانو ویان سهیل شاهین وایي د بندیانو د خوشي کولو لپاره د دواړو خواو تخنیکي ټیمونو د امریکا او قطري استازو په حضور کې خبرې کړې دي. شاهین زیاتوي پر نورو موضوعاتو به په بین الافغاني حکومت کې خبرې وشي. د روسیې ولسمشر پوتین په روسیه کې 800 پړانګان په هغه پارکونو او مهمو ځایونو کې خوشي کړي چې خلک تګ راتګ پرې ونه کړي ترڅو د کرونا وایرسو له امله لرې پاتې شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پامپو په ناڅاپي سفر کابل ته راورسېد. دا زموږ لنډ او مهم خبرونه. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.